الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اما بعد، ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ ستاسو د دې درسونو مطلب و غرض هم دا دی چې الله سبحانه وتعالی زمونږ ستاسو اصلاح وکړي او هغه کومې کمزورۍ دي هغه زمونږ ستاسو هغه ختم شي، لرې شي او الله سبحانه وتعالی فقاهت او پوهه زمونږ په دین کې نصیب کړي. ځکه حدیث کې راځي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. په چا باندې چې الله سبحانه وتعالی د خیر اراده وکړي نو هغه لره فهم او پوهه او فقه د دین ورته نصیبوي. د دې حدیث یو منطق دی چې ما ویلی او یو مفهوم دی. مفهوم دا معنا چې کله الله سبحانه وتعالی چاله پوهه په دین کې ورنه کړي نو هغه لره د خیر اراده نه ده کړې. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د علماؤنا او د دین د مشرانو نه تپوسونه کوئ، سوالونه کوئ، استفسار کوئ په مسلو کې، په احکامو کې چې تاسو نه پوهیږئ. نو ځینې داسې مسلې دي چې په هغې باندې ځان پوهول پکار دي. د مثال په ډول که یو څوک دا سوال ولري او هغه سره دا سوال او پوښتنه وي چې آیا داسې موږ ویلی شو چې فلان شهید دی یا فلانکی شهید دی، آیا دا جایز دی او که ناجایز دی؟ د دې مطلب دا دی چې په یو معین شخص باندې حکم کول چې دا جنتی دی او یا حکم کول چې دا دوزخی دی. اهل سنه والجماعه دا غو دا قول دی، رایه ده چې مونږ داسې په تعین سره نشو ویلی او نه مونږ له دا جایز دی چې فلانکی شهید دی. د دې داسې معنا ده لکه تا چې د هغه په جنتی توب باندې فیصله وکړه یا فلانی کس جهنمی دی. ځکه چې دا امور زمونږ نه پټ دي او چې کله تا دا خبره وکړه نو تا حکم پې وکړه
د جنتی توب او د جهنم توب، او دا حقیقت زمونږ او ستاسو نه پټ دی. مونږ په دې حقیقت باندې نه پوهیږو، ځکه د دې حقیقت علم مونږ ته نشته. نو ځکه علماء کرام هغه وایي، او په دې باندې امام بخاري رحمه الله باب ذکر کړی چې کله یو څوک نیک انسان وي مړ شي نو ته به حکم پې نه کوې، ځکه انما الاعمال بالخواتیم، خاتمې علم مونږ ته نشته او خاتمه مستوره ده، او په خاتمې سره الله سبحانه وتعالی د چا چې ښه خاتمه یي حسن خاتمه ورته وایي. داسې ویلی شو چې امید هم ده چې الله سبحانه وتعالی په شهداو کې حساب کوي. نحسبه والله حسیبه، امید دی، تمه ده چې الله سبحانه وتعالی شهید او د شهیدانو په جمله کې راپاسي. داسې ویلی شو. بل سوال هغه دا دی چې یو سړی آیا که مسلمان ته دا ووایي چې ته کافرې، ته منافقې، او ته فاسقې، او ته فلانې فلانې، دا جایز دی؟ د دې وجې نه ورونو حکم کول په یو شخص چې مسلمان وي هغه ته کافر ویل یا هغه ته مشرک ویل نو دا جایز نه دی. ځکه یو حدیث کې راځي چې کله ته یو مسلمان ته کافر وایې او په هغه کې کفر نه نو دا کفر زی او یو د دې دواړو ته، یا به ته کافر یا به هغه کافر. که هغه کافر نو دا به تا ته راواپس کړي. دا څومره لویه خبره. نو د دې وجې نه یو معین مسلمان ته کافر ویل یا منافق ویل یا مشرک ویل دا جایز نه دی، تر څو پورې چې د هغه نه داسې یو کار صادر شوی نه چې د هغې په کفر او په نفاق او په شرک دلالت وکړي، او ته بیا دا خبره کوي. ځکه د هغه د زړه حال خو الله سبحانه وتعالی ته پته ده او معلوم دی. کیدای شي چې ستا خاتمه خرابه شي او د هغه خاتمه ښه شي. انما الاعمال بالخواتیم، ډېر داسې شوي دي. حدیث کې راځي چې کله الله سبحانه وتعالی داسې یو کس چې د ده او د جهنم په منځ کې یو لویشت مسافه وي او ایسته تقدیر پې سبقت وکړي، هغه ایسته الله جنت ته داخل کړي. د دې برعکس د ده د جنت په منځ کې یو لویشت فاصله وي، لیکن تقدیر هغه فیصله وکړي او سبقت وکړي، نو دغه جنت ته یو لویشت مسافه ده او د ایسته ختام په جهنم او په سوی خاتمې شي. دا د حدیث مفهوم ما تاسو ته عرض. د دې وجې نه علماء کرام دا خبره کوي چې یو کس چې هغه نه شرک وشي، کفر وشي، نو ته هغه ته کافر مشرک نشي ویلی تر هغه پورې چې ته حجت پې قایم نه کړې. د مثال په طور یو سړی دی د قبر نه طواف کوي، دې کې شک نشته چې دا عمل د شرک دی. طواف صرف د بیت الله نه هغه جایز دی، قبر نه جواز نشته. خو ته ته به داسې نه وایې چې ای مشرکه، بلکې عمل د شرک دی، خو کله چې حجت دې پې قایم کړي نه ته هغه ته مشرک نشي ویلی. کیدای شي هغه نادان وي، ناپوهي وي، د جهالت د وجې، نادانۍ د وجې، بې خبرۍ د وجې هغه دا کار کوي. ته به هغه پوهوې
هغه به ذهن سازي ورته کوي، مسله به ورته رسوي، خو چې کله دی پوه که او بیا د هغې نه وروسته دی شرک کوي، بیا دا حق شته چې ته هغه ته وایې ته شرک کوې او ته مشرک یې. اتمام الحجه دا ډېر ضروري دی، ځکه دا ډېرې اهمې مسلې دي ورونو. ځکه سریره او د اسرارو مالک هغه الله دی. یوم تبلی السرائر، په هغه ورځ چې الله هغه سریري او رازونه به ښکاره کړي. په دې باندې یو عالم کتاب لیکلی شیخ عبدالعزیز الجلیل، هغه بیا موږ پښتو ته ترجمه کړی، سپېڅلی باطن. په یوم تبلی السرائر هغه پټ رازونه به الله سبحانه وتعالی ښکاره کړي، ځکه موږ ته د هغو علم نشته. د هغې علم صرف الله سبحانه وتعالی ته دی. بله مسله او تپوس که څوک وکړي چې آیا بغیر د کعبې نه په بل ځای کې په بل مکان کې طواف جایز دی او که نه دی؟ نو ورونو اهل سنه والجماعه د مسلمانانو د مؤمنانو د عقیده ده چې طواف د عبادت دی، او دغه طواف بغیر د بیت الله نه په بل ځای کې په بله ځمکه د ځمکو کې چې هغه ډېره معتبره ځمکه وي، نو ته به هغه ځمکه هغه ځای په کعبه باندې نه قیاسوي. ولیطوف بالبیت العتیق، الله سبحانه وتعالی امر کړی د بیت الله په طواف باندې، ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تاسو زما دا بیته پاکه کړئ د پاره د طواف کوونکو، د رکوع کوونکو او د سجده کوونکو. د دې وجې نه د بیت الله نه بغیر په بل ځای کې طواف کول دا عمل ناروا دی، حرام دی، جرم دی، شرک دی، دا به نه کوې. او خاص کر چې د تعظیم په نیت وي، د غیر الله تعظیم او د هغه ځای د تعظیم په نیت، دا جرم دی، معصیت دی، ګناه، دا به نه کوې. د دې وجې نه که څوک دا تپوس وکړي، پوښتنه وکړي چې د ګناهونو نه چې یو وړه ګناه یې، مخکې مونږ ګناهونه تقسیم کړي، نو دا وړه ګناه دا کبیره ګناه ګرځېدلی شي؟ شک نشته، بلکل. وړه ګناهونه یا په وړو ګناهونو باندې مداومت دا کبیره ګناه ګرځي. او دا لاسه کې کبیره ګناهونه چې کله سیوا شي، زیات شي، دا کفر ته سړی رسېږي. نو ځکه علماء کرام دا بدعت هم دوه قسمونو ته تقسیموي. یو هغه بدعت دی چې کفر ته نه یې رسېدلي، د ګناه او د معصیت په درجه کې. یو هغه بدعت دی چې کفر ته ورسېږي، لکه یو کس د عقیده ساتي چې عالم الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یا مدد استغاثه د مړو نه، دا جایز دی، دا بدعت دی، بدعت مکفره. نو په دغسې امام پسې، په دغسې مولا امام پسې مونځ هغه نه کېږي. بدعتي پسې مونځ جایز دی، خو چې کله بدعت هغه د کفر درجې ته نه یې رسېدي، لکه په یو جومات کې امام دی، بدعتي دی، ګناهګار دی، پس د سنت نه په طریقه د لزوم په هیئت اجتماعي سره همیشه بس دعا کوي، مخ راوړی مقتدیانو ته، دا بدعت دی. خو په داسې عالم پسې مونځ کېږي. یا ملا دی، ملا امام دی، هغه دغه ختمونه کوي او په دې ختمونو باندې پیسې اخلي، خوراک کوي، نو داسې ملا امام پسې مونځ کېږي.
بدعت کوي او لمونځ په هر بدعتي ګناهګار فاسق فاجر پسې سیږي. هغه بله خبره ده چې غوره او بهتر هغه دا دی چې ته په داسې امام پسې مونځ وکړي تقوادار یي پرهیزګار یي او هغه بدعتي نه وي، خو لیکن بلوا عامه ده داسې امامان دي چې هغه بدعات کوي، خو چې بدعتي د مکفره نه یې په هغه پسې مونځ جایز دی کېږي، دې کې شک نشته. که یو سړی بیا تپوس کوي او ووایي چې یو سړی دی هغه د ستورو په باره کې عقیده لري او یا چې باران کله غواړي نو د ستورو په وجه باندې او بیا داسې وایي چې مونږ باندې باران وشو د ستورو په وجه، مطرنا بنوع کذا و بنوع کذا، صحیح حدیث دی. نو دا عقیده د شرک دی، په دې باندې سړی شرک ته رسېږي چې کله دا ستوري مؤثر ګڼي او دا ستوري په تأثیر کې مستقل ګڼي، نو دا عقیده د شرک دی. او که چیرې دا عقیده د ده دا نه وي چې یاره مؤثر هغه ستوري دي، بلکې هغه دا عقیده لري چې یاره چې کله داسې باران وشي او داسې وریځه راشي او سبب د دې باران هغه وریځې، نو دا د ناوړه عقیده نه ده، خراب عقیده نه ده، ځکه عالم اسباب دی. الله سبحانه وتعالی هغه باران چې راوري نو وریځه را پیدا کړي او بیا د وریځې نه ایسته الله سبحانه وتعالی د باران څاڅکي هغه ایسته راووري. نو استدلال په دې خبره چې یو سړی مواسمو لره اعتبار ورکي او بیا نن سبا خاص کر د موسمیاتو والا په دې ریډیو باندې په دې تلویزیون باندې په دې رسنیو او په میډیا باندې مخکې نه مخکې وایي چې یاره کیدای شي نن په خیبر پښتونخوا باندې باران وشي واوره وشي، نو داسې بعیده نه ده، ناروا نه ده، کیدای شي امکان وي عالم اسباب د اسبابو د لاندې، نو دا د اسبابو د وجې نه دا خبرې کول د موسمیاتو، نو دا ناروا نه ده او نه دا شرک دی، بلکې شرک هغه دی چې یو سړی د مافوق الاسباب اسباب نشته او دارنګه یو سړی عقیده ولري چې دغه ستوري مؤثر دي، د دې ستورو د وجې نه باران وشو، نو دا حرام دی، دا عقیده ناروا ده. او تر دې چې علماء کرام د هر څه دنیا چې د عالم اسباب ګڼي، الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا د وسیلو یو عالم دی، دنیا په فضیلت نه دی. ته چې کله بره چت ته خیږي خو په پوړیو باندې خیږي، ته چې کله د خپل غږ خلکو ته رسوي خو په دې وسایلو په دې اسباب په دې میډیا په دې رسنیو باندې رسوي، ته چې کله د آواز خپل لري لري ځای ته رسوي خو په دې لاسپیکر باندې، نو دا ټول عالم اسباب دی. نو عالم اسباب استعمالول دا شرک نه دی، ګناه نه ده، جرم نه دی، دا مصالح مرسله دي، دا اسباب دي او د اسباب استعمال نه الله سبحانه وتعالی موږ نه منع کړي. تر دې حدیث کې راځي داو مرضاکم، تاسو خپل مریضان بیمارانو علاج وکړئ په صدقاتو سره. صدقه دا یو سبب دی لپاره د شفا، چې غواړئ مریضانم الله ښه کړي، الله صحت ورکړي، عافیت ورکړي، صدقه وکړه. صدقه هم یو سبب دی د اسبابونه. انفاق فی سبیل الله دا هم یو سبب دی د اسبابونه. نو د دې وجې نه
په عالم اسباب کې اسباب استعمالول دا جایز دی، ګناه نه ده. نو دې د وجې نه یو توکل دی، یو هغه اسبابو باندې بروسه ده. مونږ مکلف یو په توکل چې په الله به اعتماد وي، نه اعتماد په اسبابو. لکه زمیندار ځمکه هغه اوبه کي، شودیاره کي او نرمه کي، پسته کي، بیا هغه واړی راواړی قلبه کي، بیا په هغې کې تخم وشیندي او بیا په الله سبحانه وتعالی باندې اعتماد وکړي چې الله به ماله په دې پټي کې غنم کوي، فصل به کوي. خو اعتماد په دې خپلو شیانو نه کوي، اما اسباب هغه استعمالوي. نو دا جایز دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته فقاهت په دین کې نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ او ستاسو عقیده هغه په قرآن کریم او په صحیح احادیثو باندې بنا لري. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد